نغمې ولې شاعرۍ ته مخه کړې ده او د مینې شعرونه یې لیکلي دي او ولې پرې مور خوله لګولې وه یعنې چکونه یې پرې لګولي وو. دا او داسې نورې ډېرې جالبې او نا اورېدل شوې خبرې د نغمې له خولې نه واورئ. سلام او مینه قدرمنو دوستانو، د پښتو پوسټ په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. قدرمنو دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره د نغمې په اړه باندې تازه خبر شریکوو چې نغمې رسنیو سره خبرې کړي دي او څه یې ویلي دي. په همدې ویډیو کې راسره وګورئ دوستانو. نغمې په خپلو خبرو کې وویل چې کله زه سندرو ته راتلم نو ماته ډېر زیات مشکلات وو. هغه وایي چې کله زه رسمي سندرو ته راغلم او زما سندرې په رادیو او ټلویزیونونو باندې خپرې شولې او زه چې کله کور ته راغلم نو ما ډېر زیات وهل وخوړل، تر دې حده پورې چې مور مې راباندې چکونه هم ولګول او هغه زما اوس هم نه هېرېږي ځکه چې هغه یو نه هېرېدونکې صحنه ده. هغې وویل چې ما ته په کور کې هم پیغورونه کېدل او زما مخه نیول کېدله چې زه باید سندرې ونه وایم، خو هغې وویل چې ما خپل کوشش کړی دی او خپل مرام او خپل هدف ته مې ځان رسولی دی. د ماشوموالي په اړه باندې هغې په خپلو خبرو کې وویل چې کله زه وړه وم نو هم به ما په سکول یعنې مکتب کې کله کله ترانې ویلې ځکه چې زما غږ ډېر ښایسته و او استادانو به خوښولم چې زه ترانې ووایم. یو وخت داسې هم راغلی دی چې زه په مکتب کې وم نو ویې ویل چې زما یو ورور چې اوس شهید شوی دی هغې زما مور ته وویل چې اوس نغمه پیغله شوې ده او اوس ضرورت نشته چې له کوره وځي او مکتب ته لاړه شي. هغې ویل چې دا کوشش هم شوی دی چې زه په کور باندې کینم، خو د هغې نه وروسته زما استادان ما پسې کور ته راغلل او زما کورنۍ ته وویل چې دا یو ډېره قابله شاګرده ده، دا باید سکول او مکتب ته راولېږل شي. خو هغې ویل چې بیا هم زما دغه ورور زما مور ته وویل چې نغمې ته په لاره کې هلکان ګوري یا ورته زما ملګري ګوري او ما ته په دې باندې شرم محسوسېږي. نغمې په خپلو خبرو کې وویل چې زما ورور په دې خبرو سره تعصب ښکاره کوو. هغه وایي چې ما ډېر شعرونه لیکلي دي، زما د شعري کتابونو نومونه دي، ما ته هنداره او دویم ستا یادونه لیوني دي. هغې ویل چې ستا یادونه لیوني دي 2 میاشتې مخکې چاپ شوی دی. په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ما زیاتره شعرونه مینې ته لیکلي دي. د لر او بر سندرغاړو په اړه باندې هغې وویل چې د افغانستان ښځینه سندرغاړې په دې باندې ښې دي چې په اروپا کې ځانونه ځای کړي دي او آرامه ژوند لري، خو د پېښور هنرمندانې زیاتره د غیرت په نوم باندې وژل کېږي او یا چې کله واده شي نو بیا ورته خاوند اجازه نه ورکوي چې نورې سندرې ووایي او په دغه وجه باندې هم د هغوی مخه نیول کېږي نو هغوی نشي کولی چې ښه سندرې ووایي. خو هغې دا هم ویل چې ټول خلک هم داسې نه دي، زیاتره ښځینه سندرغاړي داسې هم دي چې هغوی ته د رور پلار او یا د کورنۍ سپورټ ورکول کېږي او هغوی ډېر په آرامه فضا کې خپل پروګرامونه پر مخ وړي او ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. د صلح په اړه باندې هغې دا خبرې وکړې چې زما ډېر ارمان دی چې افغانستان کې صلح راشي. هغې وویل چې زه په طالبانو او افغان حکومت باندې غږ کوم چې په خپل منځ کې کینی او صلح راولي او د یو بل خبرې ومني ځکه چې افغانان د دهشتګردو په نوم یادېږي او موږ د نړۍ د خندا شو. هغې په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې ولس دې هم خپلو کې جوړ شي ځکه چې زمونږ خلک روغ لیوني دي، خپل ځانونه یې نه دي پیژندلي او زیاتره زمونږ د اطرافو خلک په خپلو لوڼو باندې تعلیم نه کوي او اوس هم وایي چې خلک راته پیغورونه کړي. نو دغه خلکو ته یې هم ویل چې خپل بچي دې درس ته ولېږي، تعلیم ته دې ولېږي او د هغوی راتلونکي دې روښانه کړي. نغمې وویل چې زما ډېر زیات ارمان دی چې زه په افغانستان کې په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړم او امن او صلح وي او ټول خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. هغې وویل چې زما ډېر ارمان دی چې بیرته خپل کور کې په یو ټغر او په یو دسترخوان باندې کینو او زموږ د ټولې کورنۍ خلک په یو ځای ډوډۍ وخورو او په یوه بړستن او یوه کوټه کې ناسته پاسته وکړو او د خوشحالۍ ژوند ولرو. نو قدرمنو دوستانو، دا وې د نغمې د خولې خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړې. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو نه هم ډېره مننه کوم چې د ویډیو تر اخره مو راسره ملتیا وکړه. مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره لایک کړئ او که زموږ په چینل پښتو پوسټ کې نوي یئ نو همدا اوس پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.